دې رکوع د دې حصې دویم باب شروع کیږي. دې کې د منافقانو قباحتونه بیانېږي. مخکې آیتونو کې ترغیب بیان شو قتال طرف ته. دې آیت مبارکه کې د قتال د فرض کېدلو په وخت کې د منافقانو حالت او کیفیت بیانېږي او په دې کې مؤمنانو ته تنبیه ورکول کېږي چې تاسو ځان د منافقانو د دغه حالت نه بچ کړئ.